سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به د رومیانو څخه د روب جوړولو په طریقه خبرې کوو. یعنې څنګه کولی شو چې د رومیانو څخه روب جوړ کړو. نو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. د رومي بانجانو د پروسس ګټې: د غذایي موادو د ارزښت لوړوالی، د رومي بانجانو د ضایعاتو څخه مخنیوی، د هیواد صنعتي کېدل، د پروسس شوو غذایي موادو حجم کمیدل، د پروسس شوو غذایي موادو انتقال په اسانۍ صورت نیسي، په هر وخت کې موجود وي، خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. د روب د جوړولو لپاره د اړتیا وړ سامان آلات: تیره پولادي چاړه، د وزن کولو تله، پلاستیکي کاسې، منقل یا اشټوپ، د محلول د ایښولو لپاره یو ستر لوښی پولادي یا المونیمي، د اندازه کولو بوتل، د اندازه کولو لپاره کاشوغې، د لړلو لپاره له لرګي څخه جوړ شوي کاشوغې، ښیښه‌يي مرتبانونه او د هغې سرپوښونه. د روب لپاره د میوې د انتخاب او چمتو کول: د روب د جوړولو لپاره یوازې له پخو رومي بانجانو له میوو څخه استفاده کیږي. له اندازې زیات پخو او ګنده شویو محصولاتو څخه استفاده مه کوئ. د روب لپاره ځینې میوې په ځانګړې توګه رومي بانجان په ایښولو او اوبو کې تر 15 دقیقو پورې اچول کیږي ترڅو له یوې خوا یې پوستکی نرم شي او له بلې خوا یې انزایمونه میکروبونه له منځه لاړ شي. د رومي بانجان د میوې څخه د اوبو ویستل: د میوې تفاله د زبېښلو په یو لاسي ماشین کې واچوئ ترڅو زړي او پوستکی ترې لرې شي. د میوې زړي او پوستکی یو ځل بیا په لاسي ماشین کې واچوئ ترڅو په هغه کې د میوې اوبه پاتې نشي. د روب جوړولو طریقه: روغ رمټ رومي بانجان انتخابول، په پاکو اوبو د انتخاب شوو میوو مینځل، په نکلي چاقو د انتخاب شوو میوو ټوټه کول او په نکلي دیګي کې اچول، په نغري یا اشټوپ د ټوټه شوو میوو څخه دیګي ایښودل او د رومي بانجانو د پوستکي جلا کول. د نیمه سړښت په صورت کې د کوفتې یا قیمې په پاک ماشین کې د هغې زوها کول. د زوها څخه د پوستکو او تخمونو د جلا کولو لپاره ململ ټوکر څخه د هغې چاڼول. د رومي بانجانو په چاڼ شوي زوها کې د 1 کیلوګرام په سر 1 نه تر 2 ګرامه سودیم بنزویت اچول او په اور د زوها تر ټینګېدو د هغې ایښودل. بیا ورسره د لږ سوړوالي په صورت کې 1 نه تر 2 ګرامه پوتاشیم میتابایت سلفایت په 1 کیلو زوها کې ګډول. د نیمه سوړوالي په صورت کې په پاکو شیشه‌يي بوتلونو کې د زوها اچول او د نیم ساعت لپاره هغه په جوش ته نږدې اوبو کې سره لوڅي ایښودل. مخکې د ډکولو څخه باید بوتل ښه پاک او په 2% پوتاشیم میتابایت سلفیت په محلول ومینځل شي. د بوتلونو سرونه وتړل شي او ربر ټیپ پرې د هوا د ننوتلو د مخنیوي لپاره ولګول شي. سرکه، مالګه او بوره هم د روب په ساتلو کې مرسته کوي. ډک شوي بوتلونه باندې باید لیبل نښه نصب شي او په تیاره او وچ ځای کې وساتل شي. د بوتل څخه د روب ایستلو په صورت کې کیدای شي د قاشوغې په وسیله اخیستل شوي ځای باندې لږ ګرم غوړي واچول شي ترڅو د چڼاسکي کېدو څخه مخنیوی وشي. د نظافت مراعاتول د روب د صحي پاتې کېدو او د عمر زیاتوالي سبب ګرځي. کیدای شي د رومي بانجانو د روب څخه په تازه ډول استفاده وشي نو بیا بوره، سرکه او مالګه ورسره ګډیږي. د تودوخې څخه استفاده کول: د نرم شویو میوو او نورو عناصرو محلول په یو لوی هموار لوښي کې واچوئ او په کم اور باندې کیږدئ. هموار لوښي ځکه غوره ګڼل کیږي چې اوبه ترې په اسانۍ سره ژر تبخیر شي. د بسته‌بندۍ لپاره د مختلف ډولونو لوښو څخه کار اخیستل کیږي لکه ښیښه‌يي لوښي، پلاستیکي لوښي، فلزي لوښي. لیبل او پلسټر څخه استفاده کوو. د ښیښه‌يي لوښو ګټې او تاوانونه: لومړی راځو ګټو ته. فلز نه لري او یا ډیر لږ وي نو په دې اساس د خوړو سره کیمیاوي نه واقع کیږي.
په ښیښه‌یي لوښو کې خواړه د بیرون څخه ښه ښکاري. د ښیښه‌یي لوښو څخه څو ځلې د پروسس لپاره استفاده کیږي. تاوانونه یې: ښیښه‌یي لوښي په اسانۍ سره ماتېږي. د ښیښه‌یي لوښو انتقال سخت دی. په ښیښه‌یي لوښو کې خواړه د لمر د وړانګو په واسطه د خرابېدو امکانات لري. د ښیښه‌یي لوښو وزن نسبت قلوي لوښو ته زیات وي. ډکول او بسته‌بندي: هغه مهال چې روب ښه ګرم وي نو په تودو او پاکو مرتبانونو او بوتلونو کې واچوئ. که چیرې له ښیښې څخه جوړ شوي بوتلونه ساړه وي په هغو کې د تودې مایع ور اچول به د هغوی د ماتېدو ګواښ موجود وي، نو ځکه باید بوتلونه تاوده وي. دا و د رومیانو څخه د روب جوړولو طریقه. نو هیله لرو چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي.